هلکه جوړې د څاروي ډیلینګ سټارټ دی ورځمه که چېرته د اختر دا خرچه پکې وځي هلکه بس ریټ یې کوه ریټ یې وایه یاره زه خو د دې چې کم دی 240 ویم اخري بس هلکې 240 ډېرې دي اورې او په دوه مې شوه بس ماته یې پرېږده زما شوه بس بوی زما د مې استراده دا 2 لک روپۍ خو تاسې کمزورې ریټ وي خو ځه نه ستا او نه زما بس په 220 باندې شوه ځه زه صحیح ده بس د خیر دوا پرې وکړئ اورې خوښه دي دا او خوښه ځه الله یې له برکتي کړي ځه هلکه ته وام دې وکړلې جوړې خبره هم ختمه کړه دا په څو وشوه ده د خیره وام یې اخېسته په څو باندې په 220 باندې مې خبره ورسه وکړه هلکه د خو د انساقداره ته دې ونیسته خو نه یې چیچلې چې دا دې په 220 اخیستله په 220 خو بدلاتي والم ظالمه نو په دې سکل په دې کې خو غوښه هم نشته دی ته وګوره غور کړی پکې ښکاري ګوره څاروي ګران دي او دا به هم رانه بچ کړي او څاروي ګران دي ګورې بله به هم رانه وانخلي څه شی د خو د انساقداره دا د ګران اخیستی دی چې ستا څاروی ونه شو که نه کور کې را سره غوا ولاړه د ابل د پیسې بېمینه درکړم ځان ها هلکه خفه نه شي دا څاروی مې خوښ نه شو زه به ځان له بل واخلم ستا مازغه خراب دي که په ما دې اوس دوا کړې ده څاروی بوځه چې ما د باندې درخرڅ کړی دی اوسو هلکه حاجي صاحب که ته پې خفه یې دی به تا له 50,000 روپۍ درکړي د ستومانتیا او بس واخله تې بس دا سړی پرېږده بل به چې څنګه م خوښه یاره نو که نه یې د سره چې زه ورکړم 50,000 روپۍ نه پیسې ما څه شته زه به ورکړم بس ورکوله چې ایسته دا قصه غوسه شي بس زمونږ ورلو حاجي صاحب په مخه ته راځه ډېره مازدیګر ته راشه او زه به د کتاب خواته یم او بیا به دواړه میلاو شو په مخه به دې په څاروي پسې بوځم صحیح ده اوس ورځه الله دې خیر کوي خو اولۍ شروع مې په تاوان وکړه څاروی به هم بیا پیدا نه شي او داسې به لاړ شمه هلکه ورورو اوس خو یو 2500 روپۍ راکړه که نه برناکه مې د باندې 5000 یې وګټو څاروی دې هم خرڅ نه کړو 5000 یې دې هم جب کې کېښوي تا مازغه کار کوي دا په 81 کې ما ته ولاړو په هغه ما په 220 باندې خرڅ کړو تا خو ما ظالمه 40000 روپۍ تاوان نه کړو دغه څو سلکان دي اواز ته کوم چې راشي چې پوښتې کم پې ورکېږه خپله لار کوه ځه تا خو ما 40 روپۍ تاوان نه کړو ظالمه لکه نه راکړې نه مړه ځه ځان دې کار کتلی دی یا خدای زمونږ هم دا قسمت هسې خراب دی وپرنا کرانه پیسې بدې شو های های زمریا 2.5 لک روپۍ به درنه تنبوم اورې د اختر مخه ده او خامخا به څوک کړي هی شمکې اوس به در باندې ګاک راځي سلام علیکم وعلیکم سلام د غوا سر دې څه دی دا خوله د شپړتۍ ده له اول د راتلو 40 دقه زه بوډا یم که د هغې م د خو ستا نه ځوان یم لا کار مې هم نه دی جوړ شوی هلکه وروره دا خوله مې د والو ده چې بابا مې د تې خوشاده ښکارېده ټوپۍ دې لکه د باباګانو ږدلې وه او بس د څاروي ریټ راته ووایه مه خفه کېږه هسې خفه کېږي یار د الله دې خوشحاله کړه خو د دې 3 لکه روپۍ دي د دې 3 لکه سر دی ماړه بس لکه ګزاره وکړه او دې ځوان لیلمه نو دا ځوان خو ماشاءالله ته نو شه مده بچی مده ودرېدو داسې ناړامي کوي دا خلک چې مضبوط کس دی کنې لکه د ځان څه به یې تختولی وي نو څه دې ونه وي نو دې ورور چې دې ځوان لی اخلي نو دا 20 پکې پرېږده 280 کې به یې دله درکړم اخري وروره دا ونه په دې پوهه که دا ته په دې ځای کې نو دا لاسونه څه دپاره وي یاره څاروی دې ډېر ټپ دی ده وګوره ډېر کمزوری دی وروره خفه نه شي خو ته راته ډېر غل ښکاره شوی ولې چې دا خو خلک ګډې چیلۍ له ګوري دا خو سقی دی غوا ده وروره دا یو پتون دا پتون دی ته راشه دې خوا ورته تاو شه راتاو شه تي لکه ګل مکۍ دې راته مه سازوه خو دا پیسې دې ډېرې ویلي دي او بس 1 لک لس زه بدله درکړمه وروره ته خو په څاروو پورې خندا کې ورشه بل ځای کې وګوره د ماله سودا دونه سپکه نه ده دا چې کله ګوندل ته لاړ شي که نه او د هغې نه راولي نو بیا به ورته پته ولګي بده مه کړه چې دله رالیده چې زه بل بدلې وګورم نه ما له دا څاروی واخله دا مې خوښ دی راځه د دې نه نه د دې سړي سمې بس رانجه راځي ما له به دا څاروی اخلي وروره دې ته وګوره دې ته خو د غیبانه څوک راواړئ چې دې بیمارۍ نه خو ځان خلاص کړو سره نمره کې سره
هلکه منصوره دا څاروی راله واخله هره ورځ د کور نه راوځم او دا کور کې دا وایم چې زه ځمه څاروی اخلم وستر لا اخلمه کنه دغه منامخ کس نه دی د سره د خبرې څخه ختموم راځه راځه چې ورشو راځه هلکه رور مې د دې څاروي څه ریټ دی یاره اشنا د دې خو 4 لک روپۍ قیمت دی نو مړه څه پکې نه کېږي رور مې اصل کې خبره دا ده که نه چې دا ما ته ولاړه ده په 4-20 زمانه پرون غوښته خو تاسو دواړه راته ځوانان ښکاري دا 4 لک مې تاسو ته ووي دا 20 لک مې ستاسو د ځوانۍ د خاطره تاسو ته پرېښودې خیره دغه د څاروي خو ستا سره چې دا کمې پیسې دي که نه راځه د دې مطابق څاروی ماته معلوم دی بس د دغې نه بغیر نه کېږي ښه راځه چې ورشو یاره مې زه چې ورشو راځه خیره منه مخته بیزه ولاړه ستاسو چې کومې پیسې دي په دې باندې دا بیزه کېږي د دې برکت الله دی که نه چې دا حلالۍ نو په محله کې د دې خوشبویانې ډېري بل که واړه دي د شوګر بیماري یا بټریشن بیمارونه هغوی له خو غټه غوښه هم ښه نه ده غوښې هم کچه ده زه په خوشبو څه کومه چې په ځان یې مګم خو ما له غټ څاروی واخله چې زه قرباني پرې وکړم ته راځه د سره خبرې کوو تاسو چې دا کومې پیسې دي همداسې کېږي ته راځه ورور مې د دې څه ریټ دی یاره ورور مې بس ټایم چې تاسو لم نه خرابوم او ځان لم نه خرابوم که نه بس 50,000 روپۍ راله راکړئ او بس بوځئ مړه ونیسه بس 40,000 روپۍ خبره ډن شوله او 40,000 روپۍ تاله درکړمه ټیک ده راکه بس زمام ګرمي شوې ده د سال نه راوتی یم ښکلی یم اوس دقه راله راکه زه خو بس بوځئ ځه دا ونیسه نورې دله زه سبا له درکوم بس ګوره چې پیسې راله راوړي ضرورت مې دی ښه د ضرورت د وجې خرڅوم صحیح ده فکر شه غې کې راواله چې څوک یې د سوي نه نیزه کېږي څو ته ورځېږه زه په دې څه کومه ما په 220 باندې غټ څاروی بیه کړی او تا رانه پاتې کو ما له به اوس غټ څاروی اخلي زه دا نه بوځم ما خو تا ته د دې خوبیانې وویلې که نه ته دا په غېږ کې راواله زه چې ځو دا ولې راواله ما دا واله او ما لکه خپله غوا راکړه کور کې چې دې ولاړه ده یاره ور مې دی کور کې غواګانې کم دي یوه خره راسه ولاړه ده او که هغه بوځې نو را شاسې بېدله درکړمه زه پخره څه کوم زه پخرې خلک وزیا کوي ما له هغه کور هغه غوا راکړه دا واله بس دا واله او زه لاړم نه ورځې چېرته ځې